علمګودر روډ باړه کې د شهباز کراټې سنټر د پرانستې دستوره وشوه. د باړه پریس کلب صدر جناب خیالمت شاه افریدي په دې موقع مشر میلمه و. په دستوره کې کامران افریدي، منیر افریدي، ذاکر افریدي او بزرګ سیاسي او سماجي شخصیت حاجی عبدالحنان افریدي هم ګډون وکړو. مشر میلمه خیالمت شاه افریدي امیر الله ته د کراټو نړیوالې ادارې لخوا د پښتونخوا دپاره د برانډ چیف سند هم ورکړو. د دستورې په پای کې انسټرکټر جناب راجد افریدي د چارواکو نه د مرستو غوښتنه وکړه. او موږ چې کوم دی د فاټا چې کوم نمایندګون دي دغه نه موږ امید لرو چې انشاءالله دا به چې کوم دی د فاټا او بلکې چې کوم دی بوړې چې کوم کلبونه او سنټرې دي په دا باندې نظر واچوي او دا چې کوم دی دغه چې کوم اخراجات دي په هغو باندې هم چې کوم دی نظر واچوي او هغه چې کوم دی وسه کېږي د کراټو نړیوال لوبغاړي او د کے پی برانډ چیف امیر الله افریدي وویل چې موږ د یو شمیر ستونزو سره مخ یو، باید متعلقه واکداران دې طرف ته هم پاملرنه وکړي او د کراټو سره تړلې ستونزې په فوري توګه باندې حل کړي. د مونږ تقریبا چې د لاسو پورې کلبونه دي او داسې 600 هم تعداد رسېدلی په دا لوکا کې، خو تر اوسه پورې موږ سره میټونه نشته په کلبونو کې. د میټونو، پنجمبیکونو او د شینپیډونو دغو شیانو ډېر شدید و سخت ضرورت دی. نو د موږ د ډایرکټر صاحب نه او راحت ګل صاحب نه د خیبر ایجنسي سپورټس منیجر نه د دونه هم توقعات دي چې موږ له دا سمونونه روکي و چې کوم چمپینشپ ولا څو چې د هغې دپاره پانډ او د موږ په 2 میاشتې پس چې یو چمپینشپ په دا لوکا کې کېږي نو دا ویړکي بیا انشاءالله ډېر خوشحال وي. د موږ ویړکي په کلبونو کې بور شول خو مقابلې نشته او ټورنمنټونه نشته نو دوه ټیلنټ ضایع کېږي.